بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ته په خپل چینل باندې نن بیا مخاطب یم او د دې دپاره چې اکثر ملګري د وظایفو اهتمام هم کوي او کړی هم دی او ډېر ملګري داسې دي د هغوی هغه مسایل الله پاک حل کړي هم دي د دې وظایفو په وجه باندې. نو زه تاسو ته نن داسې یو عمل ښیم چې هر عمل چې هغه کې مسنون عمل هر کار چې کوي نو په هغې کې د ټول نه اول اهم کار مسنون عمل هغې ته استخاره وایي او دغه استخاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول ده، د صحابو نه منقول دي چې موږ کوم یو کار کوو نو په خپل تر باندې نه کوو. نبي صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي صحابي ته چې عمل کوي نو اول نه هغې نه استخاره وکړه. بیا د استخارې مختلف طریقې دي نو تاسو ته مخکې ما یو طریقه اسانه هم ښودل وه، نن درته یوه اسانه طریقه بله ښیمه په دې خپله ویډیو کې چې دا طریقه هم تاسو وکئ او ماسخوتن اوده شئ. کله ماسخوتن یې خو دا وجه به دا شرط به چې په اوداسه کې به صرف اوده کېږي او صرف د آیات کریمه درته د قرآن کریم ښیم. دا آیات چې کله تاسو ولولئ او په دغه طریقه باندې او بیا ماسخوتن اوده شئ انشاءالله العزیز په خوب کې یا ستاسو زړه مایل کېدل هغه کار ته به دا په 3 ورځو کې دننه یا په یوه شپه کې الله پاک به وکړي انشاءالله شپې نه اوړي. خو که بالفرض داسې موږ کمزوري یو د ګناهونو د معصیاتو د وجې نه داسې وروستوالی وشي او ته وایې چې شک به نه کوې او ته وایې چې زما استخاره راونښته. استخارې مختلف اقسام دي. یو دا چې ستا زړه مایل یې که خوب لیدل ضرورت نشته کوم کار ته د زړه مایل او سهار له پاڅېدې پوهېږئ به په مسنون طریقه باندې اوده کېږي په اوداسه کې سنت طریقه باندې د خوب دعا به وایي او بیا چې کله هم د خوب یا خوب دې ولید یا ستا زړه سهار ته چې نو هغه مایل او نو انشاءالله العزیز دا کار چې کوم کار ته مایل وم هغه به کېږي. هغه اسان آیات درته ښیمه او دا آیات د سوره بقرې دی او دا آیات چې کله تاسو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا دغه به وایي انشاءالله العزیز یو سل یو پیرې به اول اخر کې به درود شریف وایي. ماسخوتن چې اوده کېدې 2 رکعته نفل که دې وکړه هم صحیح ده، ودې نه کړه د ماسخوتن لمانځه نه وروستو 101 بار دا ووایه او بیا به خبرې چا سره نه کوي، بیا به سیده اوده شي او په مسنون طریقه باندې انشاءالله العزیز سهار له به الله پاک هغه مسله حل کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو عمل د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې الله دې جوړ کړي او الله دې د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو صحیح متبعین او صحیح تابعدار دې الله مونږ وګرځي. والسلام.